د تبریوس امپراتور د حکومت په 15 کال کله چې پانتیاس پیلاتوس د یهودي والی او هیرودیس د جلیل حاکم او د هغه ورور فیلیپوس د ایتوریې او ترخونیتس د سیمو حاکم او لیسانیوس د ابیلنۍ حاکم او حناس او قیافلوی کاهنانو په هغه وخت کې د خدای کلام په دښته کې د زکریا په زوی یحیی باندې نازل شو. نو یحیی د اردن د سیند شاوخوا ټوله سیمه کې ګرځېده او واز یې کاوه چې د خپلو ګناهونو د بښنې په خاطر توبه وباسئ او د تعمید غسل واخلئ، لکه څنګه چې د اشعیا پیغمبر په کتاب کې لیکل شوي دي. یو څوک چغې وهي په بیابان کې، کړئ تیاره د څښتن دپاره لاره کړئ سمه د هغه دپاره، ډکه به شي هره دره، هواره به شي هره غونډۍ او غر، کږې لارې به شي سمې او شي به هوار کڼ او کپر ځایونه، بیا به وویني ټول انسانان د خدای خلاصون. یحیی هغو ګڼ شمېر خلکو ته چې د هغه په لاس د تعمید غسل اخیستلو ته راغلي وویل: ای د مارانو بچیانو، تاسو چا خبر کړئ چې د راتلونکي غضب څخه وتښتئ؟ نو بیا داسې کارونه وکړئ تر څو دا وښایي چې تاسو د ګناهونو نه توبه ویستلې ده. د خپلو ځانونو سره داسې مه وایئ چې ابراهیم زموږ پلار دی، ځکه چې زه درته وایم چې خدای کولی شي د دې تیږو څخه هم ابراهیم ته اولادونه پیدا کړي. همدا اوس د ونو بیخونو ته تبر نیول شوی دی او هره ونه چې ښه میوه نه نیسي هغه به ووهل شي او په اور کې به واچول شي. خلکو د هغه څخه پوښتنه وکړه: نو بیا موږ څه وکړو؟ هغه ځواب ورکړ: څوک چې 2 کمیسونه لري نو یو دې هغه چاته ورکړي چې نه یې لري، او همدارنګه چا سره چې خواړه وي هغه دې هم د نورو سره وویشي. مالیه ټولونکي هم د تعمید د غسل اخیستلو دپاره راغلل او پوښتنه یې ترې وکړه: ای استاده، موږ باید څه وکړو؟ هغه ځواب ورکړ: د ټاکل شوي اندازې څخه زیاته مالیه مه اخلئ. همدارنګه ځینو عسکرو هم ورڅخه پوښتنه وکړه: او موږ څه وکړو؟ هغوی ته وویل: د چا څخه په زوره پیسې مه اخلئ او په هیچ چا باندې په دروغو تور مه لګوئ، په خپله تنخوا باندې قناعت وکړئ. خلکو انتظار کوو او په خپلو زړونو کې د یحیی په هکله فکر کوو چې هغه به مسیح وي که نه. نو یحیی هغوی ټولو ته وویل: زه تاسو ته په اوبو باندې د تعمید غسل درکوم، خو یو څوک را روان دی چې هغه زما څخه ډېر زورور دی. زه حتی د دې لایق هم نه یم چې د هغه د څپلیو تسمې خلاصې کړم. هغه به تاسو ته په روح القدس او په اور باندې د تعمید غسل درکوي. هغه خپله خاښۍ په لاس کې نیولې ده چې خپل درمند پاک کړي او غنم په خپل ګودام کې سره راټول کړي، خو بوز به په هغه اور کې سوځوي چې هیڅکله نه مړ کیږي. یحیی په ډېرو نورو طریقو خلک هڅول او هغوی ته زیری اوروه، خو یحیی هیرودیس والی د خپلې ورندارې هیرودیا سره د ناروا اړیکو درلودلو او نورو ټولو بدو کارونو له امله ملامت کړ. بیا زندان ته د یحیی په اچولو سره هیرودیس یو بل بدکار هم وکړ.